د افغان سرې میاشتې مسؤلینو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ د چپرهار ولسوالۍ په دولت آباد سیمه کې د یو کلینیک د جوړېدو بنسټ ډبره کېښوده. د افغان سرې میاشتې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص وایي اوس مهال یوازې د دغه کلینیک لپاره د احاطې دیوال جوړیږي او راتلونکي کې د ټولو رغنیزو چارو د بشپړېدو پلان شته. 2.5 جریبه ځمکه یې دلته وقف کړی دی کلینیک دپاره. دې په چاردیوالۍ باندې څه کم 3 میلیونه افغاني مصرف راځي چې نن موږ ډبره کېښوه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د کلینیک د بشپړېدو په صورت کې دوی ورته د صحي پرسونل او درملو برخه کې زمینه سازي کوي. په دې کې پوره ژمنه موږ څه کوو، وخت په وخت به نظارت کوو، موږ سره په دوايانو کې به کوم کور سره کوو، په نور پرسونل کې به دوی سره پوره همکاري کوو. د دولت آباد سیمې اوسیدونکي وایي دغه کلینیک په جوړېدو سره به خلکو ته د روغتیایي خدماتو سربیره د کار زمینه هم برابره شي. نوم مې سمیع الله د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکی یم او دغه کلینیک او دغه پرمختګ چې دغه هلته شروع شوی په دې موږ ډېر زیات خوشحاله یو او د ده نه مخکې ډېرو مشکلاتو سره موږ مخکې وو. حتی د ګاډۍ ستونزه وه، د سیتامې او د خاریاتو ډاکټرانو ته تګ راتګ ډېره ستونزه وه او دغه کلینیک چې اوس په دغه باندې کار شروع شوی ډېر ګډونوال کلیوالات دي، غریبانان دي چې په کار هم مصروفه شوي دي، کار روزګار هم پیدا شو ورته. نوم مې مبارز د ننګرهار ولایت د چپرهار د ولسوالۍ د دولتو د قریب اوسېده. دغه په جوړېدو سره به زمونږ مشکلات حل شي. دغه ډېر یو نیک اقدام دی او ښه اقدام دی، موږ د دې هرکلی کوو. د سرې میاشتې مسؤلین وایي دوی خلکو ته د خپلو خدماتو زیاتولو برخه کې ژمن دي او د طبیعي آفتونو سربیره په نورمال ډول هم دوی په بیلابیلو بشردوستانه کارونو بوخت دي چې له ډلې یو هم خلکو ته د روغتیا برخه کې د خدماتو وړاندې کول دي.